په وروستیو کلونو کې له تاریخي روایتونو او متونو څخه د هویتي شخړو په لویولو کې ولې ډېره استفاده کیږي؟ آیا تاریخ د راتلونکي او نن د جوړولو لپاره د تجربو هنداره ده که د زړو زخمونو په تازه کولو د غچ اخیستلو توره؟ د افغانستان تیرې 50 کلنې جګړې یا خو د بهرنیو مداخلو په وړاندې وي او یا یې سیاسي ایډیولوژیک عوامل لرل. د دغو جګړو له ګېډې څخه څنګه هویتي شخړې راوزېږېدې؟ په افغانستان کې ولې هم چپ او هم ښی انټرناسیونالیزم په وړو قومي پولو سره وویشل شو؟ د افغانانو ستر حکیم خوشحال خان خټک فرمایلی وو چې د توان رسی په لوی دریاب کې ګرځه په بیاله کې دی زوال وینم نهنګه عاقبت به ککرۍ ور باندې کېږدي تر څراغ چې کیڼ او ښی ګرځي پتنګه. رښتیا هم افغانستان ته د کین او خي انټرناسیونالیزم نهنګان راغلل، خو ژر د قومي ژبني او مذهبي هویتونو په وړو ویالو ورننوتل او په زوال محکوم شول. دوی د نړیوالتوب دعوې کولې، خو آن ملت هم ونه پاللی شو او د کلي او سمت تر بریده راواړه شو. افغانستان ته قومي جګړې هغوی راوړې چې ریښې یې په چپ یا خي انټرناسیونالیزم کې غځولې وي. دوی منځلاري ملتپال تکفیر او تاریخونه یې هغسې تعبیر او تفسیر کړل چې د دوی قومي او ژبنۍ عقدې پکې سړېدې. جګړه د دوو داسې نظریو ترمنځ راپیل شوه چې یوې یې ویل د نړۍ کارګرانو سره یو شي او دا دویمې ویل په دین کې پولې نشته. له پیله د دوی ټکر او جنګونه سیاسي ایډیولوژیک وو. یو لوري بل لوري ته ارتجاعي او شاتکپال ویل او هغه بل لوري خپل دښمنان کافران بلل. خو نه پوهیږو څه پېښ شول چې د همدې مکتبونو له ګېډې رازېږېدلو تشپنامه تاریخ څېړونکو اوس ټول تاریخونه مخې ته ایښي او د خپل قوم یا ژبې ستاینې او د نورو قومونو او ژبو سپکاوي پکې لټوي. آیا تاریخونه یوازې قومي نسبنامې دي که بل څه هم پکې شته؟ آیا تاریخ د ټولنې د تکامل د پیژندنې علم نه دی؟ آیا تاریخ د بشر د فکری ودې او مختیا بهیر نه راپیژني؟ آیا په تاریخ کې ګډه فرهنګي حافظه زموږ د ملي یووالي هنداره زموږ په مخ کې نه ږدي؟ آیا موږ د خپلو تیرو 200-300 کاله په تاریخ کې د افغانستان اقتصادي، فرهنګي او ټولنیز وضعیت ته پام کړی دی؟ آیا موږ له خپل تاریخ څخه دا انتباه اخیستې چې زموږ لویه برخه بدمرغي له ولږې محرومیت، جهل او خرافاتو څخه دي، نه له هویتي مخامختیاو؟ آیا دا خطر نشته چې زموږ راتلونکي نسلونه به تاریخ یوازې د هویتونو ترمنځ د شخړو او جګړو داستان بولي او نور به په هیڅ نه وي خبر؟ راځئ په دې اړه تر ځوابونو په لټولو وړاندې د ښاغلي نجیب پاڅون پیښلید وګورو. د افغانستان پلازمینه کابل دی، یو ښار چې بېلابېل رنګونه او غږونه پکې یو ځای دي. دلته قومي، ژبني او فرهنګي توپیرونه شته، خو ګډ ژوند، ګډې اړتیاوې او ګډ راتلونکی هم لري. ژبې بېلې دي، کلتورونه رنګارنګ، خو د یوه هیواد کیسه ګډه ده. افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د بېلابېلو فرهنګونو د ګډ ژوند شاهد پاتې سوی او همدې ګډ ژوند د هیواد فرهنګي بڼه جوړه کړې ده. تاریخ یوازې د اختلافونو یادونه نه ده،
بلکې د ګډ ژوند، تجربو او ټولنیز بدلون کیسه هم ده. خو په وروستیو کلونو کې د تاریخ او هویت ځینې بحثونه له علمي او فرهنګي چوکاټه وتلي دي. پر قومي، ژبنیو او سیمه ایزو توپیرونو ډیر ټینګار کله ناکله د ټولنې ترمنځ واټنونه هم زیاتوي. کارپوهان وایي کله چې هویت د سیاسي سیالۍ وسیله وګرځي، اختلاف له بحثه تر شخړې رسیدای سي. په افغانستان کې د وروستیو پیښو قومي او هویتي تعبیرونه هم همدا اندېښنې زیاتوي. خو د هرې شخړې قومي کول د ستونزې د حل پر ځای کولی سي نوې کرښې رامنځته کړي. د افغانستان د تیرو لسیزو ډیری جګړې له سیاسي، ایډیالوژیکو او بهرنیو لاسوهنو سره تړلې وې. شنونکي وایي د افغانستان د ټولنې وده په دې کې نه ده چې توپیرونه له منځه ولاړ سي، بلکې په دې کې ده چې همدا توپیرونه د ګډ ژوند برخه وګرځي. ځکه افغانستان یوازې د یو قوم، یوازې د یوې ژبې او یا یوې سیمې نوم نه دی. افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او د دې کور راتلونکی له شخړې نه بلکې له زغم، ورورولۍ او ګډ ژوند سره تړلی دی. داسې ښکاري چې اغیار د افغانانو ترمنځ د هویتي شخړو سپکې او پوچې ناندرۍ په لوی لاس دودوي. زموږ ټولیزې رسنۍ یا سوشل میډیا له همدې پوچو پرګنو ډکه ده. د نوې زمانې اتلان هغه ګڼل کیږي چې په مهارت خپله درنه او د بل سپکه وایي. ښایي لوی ځواکونه چې غواړي په نوي ښکېلا کې افغانستان لاندې کړي، دا ځل یې د تاریخ په بستر کې زموږ د هویتونو په جنګولو پسې راخیستې وي. دا اندېښنه وړه نه ده. نن به په دې فرهنګي سپړنه کې دا اندېښنه له خپلو درنو مؤرخانو او تاریخ څیړونکو سره شریکه کړو. له موږ سره دي پیاوړی شاعر، لیکوال او مؤرخ ښاغلی عبدالباري جهاني او تاریخ پوه، لیکوال او خپلواک څیړونکی ډاکټر نبی سحاک. دواړو درنو ته ښه راغلاست وایم. پوښتنه به له قدرمن جهاني صاحب نه پیل کوم. جهاني صاحب، د پخوا سوشل میډیا نه وه او که حالت دغسې نه و، په دې وروستیو کلونو کې ولې هر څه قومي کېږي؟ که یو څوک له باندې نه ورته وګوري او د افغانستان د شخړو له سوابقو نه خبر نه وي، نو داسې فکر به وکړي چې د افغانستان مشکل یوازې او یوازې هویتي قومي دی، نه پکې ولږه شته او نه پکې جهل و بېسوادي. دا هر څه له کومه شول؟ ولې ټول سیاسي لانجې، دغه ټول تاریخي متون، دغه ټول پیښې د تاریخ په اوږدو کې اوس دې ته محدودې شوي دي چې هویتونه یو بل سره وجنګول شي؟ دا څه کیسه ده؟ لومړی خو تاسې اورېدونکو لیدونکو او ګران ډاکټر نبی سحاک ته سلامونه. هویت خو تاته معلومه ده چې پیژندپاڼه ده. په دغه پیژندپاڼه کې د یو هېواد ټول خلک ځانونه ویني او ځانونه خپل بولي. دغه خپلوي معمولا هغه وخت وشلېږي چې په مملکت کې مرکزیت ته منځه ولاړ شي. هر څومره چې مرکزیت کمزوري کېږي، په هغه اندازه دغه د هویتونو مسله رامنځته کېږي. په هغه اندازه خلک فکر کوي چې زه د سره خپل نه یم، دی زما سره خپل نه دی. ایله کې زیاتره دغه داخلي جنګونه و، داخلي اختلافات وي. د امیر عبدالرحمن خان په خدمتونو کې چې موږ ور حسابو، لویترین خدمت یې دغه و چې مملکت یې متمرکز کړي و یوه مرکز ته یې تابع کړي او مملکت یې د یوه هویت څښتن کړي. دې وضع تر ښه ډېره وخته پورې دوام وکړ. خصوصا دا وضع هغه وخت خرابه شوله چې په هېواد کې داخلي جنګونه پیل شوله او مجاهدین افغانستان ته ننوتله.
او د هغه وخت څخه بیا تر اوسه پورې افغانستان د خپل پخوانی د هویت خوند یا د ملي هویت خوند یا د واحد هویت خوند بیا چندانې نه دی لیدلی د هویت قدرمن جهاني صاحب هم دې ځای کې او پښتنه ډیره بخنه غواړم نو مجاهدین خو په دې نامه را پاسېدلی وو چې په افغانستان کې اسلام په خطر کې ده او موږ اسلام ژغورو دا څنګه په دې شی واوختل دا څه قصه شو نو په دې کې خو موږ شاهدان یو موږ خو چا خبره سپینږیري خلک یو د شان ټول زموږ د مخه تیر شوی دي د جهاد د پیل څخه دغه بدمرغي تخمونه شندل شوی و چې هر چا خپل حوزه جلا کړي و خپل د ملکیت سیمه جلا کړي و نو دا سیاست او مذهب خو هغه وخت په بدمرغي باندې بدل شي چې په سیاست او مذهب باندې تجارت پیل شي دلته هر چا خپل سیمه کې په خپل ولسوالۍ کې په خپل استقلال کې خپل ګټې لیدلې ځکه چې ځانونه تاجک وبلل چا ازبک وبلل چا هزاره وبلل چا ول چې ما افغان نیستم او تاسو ولیدل چې یو څه مو د مخ کې یو افغان چې بیا ورسته خپل خبرو باندې ډېر پښیماني ښکارا کوله اته جوړلې د ایران آیت الله خامنه‌ای ته د افغانستان یو برخه د پنځیر په نوم وبخښله او ویل چې دا د افغانستان یو لیدلی ولایت دی په دغه اندازه باندې د خلکو څخه هویت ورکسو چې حتی د افغانستان سیمه د پردیو سیمه وبللې یعنی د مرکزیت دغه کېدل شریدل یا د مرکزیت د منځتل د انارشي منځتراتل معمولا دغه د هویت د مسلې سره اړه لري په تاسو وګورئ په هغه وختو کې چې حتی زموږ د 2 ملي سرودونه دی په وګو کې د افغانیت مسله تر ټولو زیاتره دغه لري تبارز لري او اوس هغه څوک چې هویت دغه دی وفادار دي خپل ورستي ملي سرود چې هغه کې د ټولو اقوامو نمونه هم راغلي دي هغه دغه کوي هغه ژغوي نو زیاتره دغه بدمرغي زما په کې د انارشي سره دغه سوي ده راولا رسوي ده هغه وخت چې مرکزیت موجود وو هغه مسله چنداني دغه نه مطرح نه و او اوس چې تجارت باندې شروع شوې دي نو په دې کې د هر سیاسي تاجر خپل سیاسي منافع مزمر دي نسبت لا ودی ته چې قومي منافع پکې څرګندي ډیر زیاته مننه قدرمن ډاکټر صاحب صحاک تاسو د انګلو افغان جګړو په اړه تخصص لري کله شاته ولاړ شو د انګریزانو راتګ افغانستان ته او هغه چل ول چې خکیلاک په مستعمره خاورو کې لغه استفاده کوله د شخړو جوړول د هویتونو ترمنځ دا معمولا استخباراتي او په اصطلاح خکیلاکي او استعماري پدیده ګڼل کېده آیا په افغانستان کې هم دغه شخړې د انګریزانو له زمانې نه راپیل شوې کدا نه وي دي ستاسو مایک میوټ دی ښاغلی ساک ډاکټر صاحب تاسو خپل مایک روښانه کړئ زبا دا ښه زبا تر هغه پورې چې د ښاغلي ډاکټر صاحب مایک روښانه کیږي
زه به دا پوښتنه هم له قدرمن جهاني صاحب نه وکم چې جهاني صاحب تاسو څه فکر کوئ دغه لانجې دغه د هویتونو شخړو جنګول نوې دي که پخوانۍ سابقه هم لري پخوانی سابقه خو ځکه لري چې هغه د استعمار د عمومي فارمول سره چې وې سره وې جنګوي یا ډیوایډ اند رول دغه سره د پالیسی سره بیخي سر خوري په دې کې به انګريزانو ډیر لاس ترلودلی وي خو زما په عقیده باندې ټولې بدبختی موږ پر پردیو باندې باید تاوان نکو زیاتره بدبختی زموږ د خپل کور څخه دي که زموږ په خپل کور کې دغه احساس موجود نه وي نو پردی په زور موږ ته د توخم نشي کولای په یو څه باید دلته موجود وي چې د هغه څخه بیا پردی استفاده کوي د دوه ورونو ترمنځ کچيري اختلاف موجود نه وي کچيري دښمنی موجود نه وي نو په هغه کې بیا گاونډیان چندان لاس نشي وهلای کچيري گاونډي د دوه درو څلور ورونو ترمنځ د اختلاف کوشش وکړي نو هغه پر مخ باندې په چپېړ وي او کچيري په خپل په کې اختلاف موجود دي نو دا هغه څخه بیا هڅه استفاده کوي دلته په افغانستان کې دغه ځنی د پخوا څخه موجود وو خو د جنگونو د شروع سره لکه ما چې مخکې درته ویل هر سیاست مدار یا هر مشر یا په نامه سیاست مدار دغه نامه څخه دغه وکړه استفاده وکړه سیاسي تجارت ور باندې شروع کی او خبر په دغه وخت کې خرابېږي چې پر یو مسله باندې سیاسي تجارت شروع شي کني موږ ولیدل د ظاهر شاه په زمانه کې زه ماجبن کړی دي داود خان په زمانه کې ماجبن کړی دي په دغه وخت کې ټول افغانانو خپل ځانونو ته افغانان ویل په دې خبره باندې یو څوک شرمېدي د شرم څخه دا خبره نشوي کولای چې ما افغان نیستم بلکې هر یو خپل ځانونه کې ازبک وو که هزاره وو که افغان وو که پښتون وو دا ټول ځانونو ته افغانان په دې کې شک نشته صحیح خبره ده چې افغان د پښتانه نوم دی او دا نوم هم بیګانه نوم دی نه خپل ځانونو ته پښتانه وایي پښتانه خپل ځانونو ته افغانان نه وایي دا نوم موږ ته پردي راکړي دي یا انډیانو راکړي دي یا عربانو راکړي دي یا ایرانیانو راکړي دي هر چا چې راکړي دي دا نوم پر موږ باندې تپل شوی دی موږ په خپل ځانونه پښتانه بولو ولې پاتې شو د افغانستان نوم دغه مملکت ifade کوي چې دغه اوسنۍ کلمرو ifade کوي دا زور نوم دی دغه لپاره بل نوم انتخابول د خراسان نوم انتخابول یا د اریانا نوم انتخابول یا ما افغانستان دا د وطن د هیڅ اړخ سره د هیڅ مشکل سره دغه نه کې مرسته نه کوي بلکې لا هم مشکلات زیاتې لا هم زخمونه تازه کوي لا هم دښمنۍ تازه کوي مګر هغه څوک چې سیاسي تجارت کوي دغه لپاره متاسفانه دا مسله مطرح نه ده چې په دې کې زه وژل کېږم په دې کې د ورور وژل کېږي په دې کې زما کور وژل کېږي په دې کې د جایداد وژل کېږي دا د لپاره مهمه نه ده د لپاره فقط خپل سیاسي تجارتي منافع مهم دي چې اته سیاسي منافع له هم رسول ډیر مننه غغلی ډاکټر صاحب خوشاله چې تاسو اوس لرو تاسو د دې ترڅنګ چې د دې ستونزې سوابق ته به اشاره وکړئ د تاریخ او ټولنپوهنې د تیوري او علم له نظره دا پیښه په افغانستان کې تاسو څنګه را پیژنئ ډیره مهرباني السلام علیکم تاسو ته تخنیکی همکاران ته قدرمن جهانی صاحب ته دا باس کله چې په لوی کچه وګورو یو شی موږ ته ډیر لږ په واضح ټکو سرګند کیږي چې د افغانستان افتخارات کو ګورو ملي افتخارات ته وګورو یا ملي ستونزو ته یا غمیزو ته وګورو او یا نور قربانۍ ته وګورو یو شی په دغه کیږي چې دغه
دغه سیمه چې نوم افغانستان د په د معاصر تاریخ کې دا په د 15 دورو باندې تقسیم کو دا د دورانی له امپراتوري نه را پدې خو دغه اوله شاخه وګورو د افغانستان د ملي حکومت د صدوزیانو دوره کو وګورو او بیا د صدوزیان کده بارګزیانو دوره وګورو تر تقریبا 1929 پورې او بیا هم داسې د محاسبانو دوره وګورو د انتر د ثور کودتا پورې او بیا غي نو وروسته د کمونیستو د مجاهدینو دوره وګورو او بیا د اوسنۍ معاصره دوره د طالبانو د اوسنۍ دوره او د جمهوریت دوره دا 15 دورو کې تاسو وګورئ د ملي افتخارات او ملي قرباني تقریبا په د ټول قومونو باندې چې دلته میشتي یو ډول د خپل د تعداد او د خپل د نفوس او د خپل د سیمې مطابق دا ویشل شوی دي هم افتخارات ویشل شوی دي هم قرباني ویشل شوی دي او په دې ډول کڅ ډول مونږ لرو دنیا ته د شناخت په چوکاټ کې یا د هویت په چوکاټ کې دا تقریبا نبیلودین کې یو واقعیت ده مثلا تاسو ته مثال وایم تاسو د په لومړي سر کې د صدوزیانو دورې کې تاسو وګورئ دا منو چې په حکومت کې د پښتنو لیډران یا مشان همیشه واکمنی دوی کړی دا بل خصوص د صدوزیانو په دوره کې کومه لومړي سر نه وګورو ان تر د عثمان خان دورې پورې دا واک تقریبا د مغیوي کورنۍ نه راغلی دا لاس پلاس شو د ترلاند پورې مګر دا په دې معنی نه چې د امپراتوري حکومت او اداره چاره نظامی چاره اقتصادي چاره تجارتي چاره دا ټول د مغیو قوم سره دا خبره غلطه ده تاسو وګورئ دلته د مثال په توګه تاسو سونمونه اخلم تاسو د امشا درانی په وخت کې وګورئ محمد طارق خان شیرزای د تاجکو یا قزلباش لاقنو شاخینو همدا رقم حاجی بیگمنګ یا د حاجی منګ چې ډیر مشهور و په هغه وخت کې په مغول سره د افغانستان د جوړېدو کې د هزارو درویش علي خان هزارو مثلا مین ناصر خان د قلات بلوچو منګه د کشمیر خلک د بلوچو د نور قومونو ډیر لوړو رتبو کې خلک درلودل چې د نور قومونو نمائندګي کوله ان په مغلومړي سر کې د افغانستان بیا د کتاس د روس د بارګزیانو دورې تراشي د انګريز اول جګړه کې وګورئ مشهور شخصیتونه چې په ملي کچه ثابت شو په ملي یعنی لیول یا کچه باندې مشهور شو په افغانستان کې میر مسجدي خان وګورئ چې نن سبا هم خلک پیژني چې د شهرت څونه ورچ شو چې نن هم دغه په نوم باندې مډالونه افغانستان کې ورکول کېدل خلکو ته یا همدار رقم میر درویش خان وګورئ علي خان توتمدري وګورئ دا خو پښتانه نه وکنه یا مثلا سیف الدین خان وګورئ د قلات همدار رقم نمونه ډیر زیات دي دا د دوره کې چې وګورئ د بارګزیانو په دوره کې دوی په حکومت کې په بیلو برخو کې داسې ونډه تلودي چې د افغانستان د ملي هویت برخه وګرځیدل د خلک اوس که په دا څوک چې افغان امدا تاریخ په دې تاسو ډیر زیات مخکې تللی دا تاسو ته اوس بدلته وضاحت وخت نه یم د سیلاند چې راځي بیا د محاسبانو په دوره کې وګورئ ډیر شخصیتونه شته چې په اصل کې د پښتنو لري خینه نه وو لیکن د حکومت په جوړولو کې په چوکاټ کې دوی فعال ونډه درلودله په سیاست کې په اکیډمیا کې په تجارت کې په نور برخو نو دغه ټولنیز ساختار چې د مملکت وګوري دغه مشترکات دونه نغښتي دونه سره عمیق دي دونه سره کلک دي چې دا هویت یو کړای دا اوس د افغانستان یو حقیقت ده چې په ځمکه ستېږي یو لرنه د خلکو مشاهدات دي د لری مشاهدات شاید تقاضا هم دی چې نن سبا دغه ډول بحثونه راپورته شوي دي د هویت د سام د ژبه په اساس باندې خلکو ته هویتونه تقسیم شوي دي لیکن حقیقت اصل نه ده د ما په عمر د جهانی صاحب خپل مخکې د ټیک ته اشاره وکړه مونږ چې څومره د افغانستان حقیقت سیرو یو شی څرګند کیږي چې مونږ په داسې یو تاریخي فلسفي شعوري او په نورو زیاتو ارزښتونو باندې داسې کلک تړل یاستو سره چې مونږ د بیلېدو او هویتي تفریقو مونږ اسان د مونږ له حقیقت نه ډېر لري دي دا صرف نظریات دي د ما په نظر تیوریان دي هغه نفرتونه چې نن اورو د هویت په نامه باندې دا نفرتونه ته کسړې زیر شي
دا وګورئ چې یا خو د حلقه ډیره محدوده ده دا کوم حلقه چې دغه رقم باسونه توجیه کوي یا خو د حلقه ډیره به اعتبار حلقه ده خپل فزیکی وزرم په افغانستان کې دونه نه لري د افغانستان واقعیت دا کې چې د ما گاونډي دروازې څنګه د هزارګانو د بامیان د ولایت همسایګان مو منګه په یو د سرخان ډوډۍ خوړله انډیوالین درلودله رفت آمد هم درلوده مړی کې او واقع کې خوشالي موږ به یو بل سره لکه کورنۍ غونډه تماسونه درلوده نن پورې هغه تماسونه د موږ شته کومه په دنیا پار کوم شو دا حقیقت ده او یو دا چې وړه کړی د زینو اغراض په اساس باندې دا باس سیاسي کوي ممکن دا دغه 13 سالوخ کلو جګړو مسولي کله چې جګړه په یو ځای کې دوامدار توګه باندې دوام کوي اولنې قرباني به تعلیمي او تعلیم چې یو منطقي نه لاړ یا ورک شو یا کم شو نو دغه به اولنې قرباني شي هغه خپل تاریخي هویت او شناخت درنه یا به کمزوري کیږي یا به درنه لمنځي اوس دغه حلقه چې دغه داوی کوي د هویتي باسونه راپورته کوي کته څو تزیر شي دوی خپل د افغانستان د تاریخي حافظه له یاد وتل ده د افغانستان تاریخي حافظه هیڅ کله د اجازه نه ورکوي په ژبنیز یا سمتي لحاظ باندې یا قومي لحاظ باندې موږ سره جدا شو په دغه جغرافیه کې چې د خلک دي دا نه د موږ د واس خبره ده نه د خلکو د افواهات خبره ده حقیقت دا چې دا خلک نه بیلیدونکو دي او د افغانستان د اول نه چې کله دا بنیاد جوړ شوی تر دانه پورې دا یو حقیقت د افواهات شته دي ولیکن حقیقت نه بدلیږي په ځمکه کې داسې یو څه نشته چې دا تشویش وړ خبره بالکل دا ستاسو خبره سمه ده ځمکنی حقیقت هم دا دی مګر که دا د مغرضو کړیو لخوا دا مسایل ډیر تکرار شي دا طبعا چې تاثیر لري د همدې په اړه به زه له قدرمن جهاني صاحب نه وپوښتم چې جهاني صاحب تاسو ویل چې سیاسي لیډران او مشرانو او د تنظیمونو یا بیلابیلو جهاتونو کله چې به موضوع شول بل څه د تجارت لپاره ونه موندل ستاسو په وینا د سیاسي سوداګرۍ لپاره بل څه ونه موندل نو قومي او ژبنۍ شخړو ته پایل وکړ د دې لپاره چې پلویان ځان ته پیدا کی او ځان مطرح وساتي او په دې سیاست کې پاتې شي دا خبره بيخي سمه ده دا خو به د سیاسي مشرانو په اړه ومنو مګر پښتنه دی یو شمیر تشپنامس لیکوالو یا محققانو چې دوی هم بل اخر په دې جنگي تنظیمونو کې روزل شوې دي د دوی په اړه مطرح کو په دې وختو کې د دوی بازار ډیر ګرم دی بازار په دې معنی ګرم دی چې کته سو غوړې د فلسفي د فزیک د تاریخ علمی برخه د ادبیاتو په اړه یو رومان ولیکي یو ناول ولیکي دا اول خو وخت نشي موندلای بیا به د څوک خپور کی بیا به د څوک ولولي یعنی اما دغه لانجوته دغه رقم نفاق چونکو کتابونو ته دغه رقم د تاریخ مسخ ته څنګه د خلک دومره امکانات پیدا کوي ورته ناستوي د لیکي بیا د بزرګونو چاپیږي بیا غونډه ورته نیول کیږي بیا په بیلابیلو هیوادونو کې غونډه ورته نیول کیږي دا تصادفي نه دي او دا د یو شخص له امکاناتو هم بهر ده آی فکر نه کوي چې اوس هم داسې کړی شته چې د افغانستان تاریخ مسخه کوي او غواړي د یو څه قیمت په ورکولو یعنی دا د تشپنامه څیړونکو او لیکوالو لپاره هم په یو تجارت بدل شوی دغه تجارت څوک چلوي بل اخر زه ګومان کوم تاسو په خپل خبرې ته تر ځای پورې جواب ورکړي دغه تشپنامه سیاسيون دي چې دغه چلوي دغه تجارت چلوي لکه دغه ما وخت درته ویل چې د هویت مسله او هر سیاسي مسله هغه وخت چې خبره و تجارت ولويږي زما په یادي مش په هم سم کې په کندهار کې زردا چې یو سیاست فارغ سویم چې هغه کې زیاتره اطرافیان و د میرویس کې زیاتره اطرافیانو تعلیم کاوه او په مشاري سکه چې و زیاتره د شارع القانون تعلیم کاوه چې ورونه به دغه مامورین و یا منصبان و
او د فارسی ژبې سره یو څه بلدیت درلودي. موږ د فارسی ژبې سره چنداني بلدیت هم نه درلودي، مګر په نهم سیم کې تاریخ او جغرافیه نوټونه مشته زموږ یو معلم مادوزر خان میری د کابل څخه راغلی، هغه مشته په فارسی باندې نوٹ راکاو. په دا ټول سیم کې زمانه په یادېږي چې و هلک کې دا ویلي وی چې کاکا مشخو دلته په کندهار کې دغه کو تعلیم کو او په لیسې میرویس کې تعلیم کو، نو دلته خو باید مشته درسونه په دغه وی درسونه په پښتو دا وی مشته په فارسی درسونه راکول کیږي. مګر کله چې دا مسله تجارتي سول په پونتون کې مثلا په پونتون کې ما په یادېږي په د پونتون په څلور کال کې فقط په اول سیم کې موږ د پښتو په نامه یو مضمون درلودي. دغه څخه ورسته نور ټول مضامین په فارسی باندې و او په فارسی باندې مو پارچې لیکلي. هیڅ دا ونه ویل چې مشتولي دغه زمينانه مساعدېږي چې په پښتو باندې دغه ولیکو پارچه ولیکو. خو مسله راپورټ سول، دا مسله سیاسي سول او د مسله په تجارتي سول. د دې څخه خلکو استفاده وکړه، د پښتو د فارسی مسله راپورټ کړل، د ازبکی د پښتو مسله راپورټ کړل، د نورستاني لهجو دغه مسله راپورټ کړل. البته هغه شی چې منطق غواړي، هغه شی چې علم غواړي، هغه مضمون چې څېړنه غواړي، هغه ډېر تعلیم ته ضرورت لري، هغه ډېر خبرونه ته ضرورت لري، هغه ډېر کتابونو ته ضرورت لري. یو شی چې ذهن ته ډېر نږدې وي او چنداني و منطق ته ضرورت نه لري، نو هغه دوه ډېر سرمایه گذاري ته هم ضرورت نه لري، هغه دوه تفکر ته هم ضرورت نه لري. فقط یو چاته وایي چې د یو صاحب سره په دې خاطر بد دي چې ته د فارسیبانې یا ته مثلا دغه ازبکی، هغه فقط په دغه نور په دې خبره نه ګرځي چې دا رښتیا ده که درواغ ده، خو فقط یو خبره تاسو په ورته وکړه دی دا ولا رښتیا پلان کې ماته شویلی و چې د یو صاحب سات په دا خاطر بد دي چې ازبکی دا رښتیا هم دا خبر، ځکه دا ډیر بچک ته ضرورت نه لري. نور علم او نور فلسفي کتابونه دي، که تاریخي کتابونه دي، که اجتماعي کتابونه دي، هغه منطق ته ضرورت لري، هغه تعلیم او تربیت ته ضرورت لري، هغه یو بیک ګراوند او سابقه ته ضرورت لري. دغه شان سابقه ته ضرورت نه لري، لکه په د مذهبي تجارت کې فقط یو سړی چې ژر ولري بګړی تړلی وي او دا ویل چې تاسو وهابي دي، بس دا د ټول خراب دا سړی دا نه په وهابیت پیږي او نه دا تحقیق کوي، ځکه د مولا صاحب ویل دي چې هغه سړی دغه وهابي دي. لکه دا بل الک چې یو تر دې یو مشر سړی یو معلم سړی و سر معلم ورته وایي چې دا پلانې متعصب دي، دغه خبره مانی. او ډېر مننه ښاغلی سحاق. لپاره مرغه چې د افغانستان تاریخ په تیر بیا معاصر تاریخ یو لویه برخه د جنگونو تاریخ هم ده. په خو به ویل کېدل چې د افغانانو د انګریزانو ترمنځ جنگ دی، یا مثلا د پلانی امیر او د فلانی قوماندان ترمنځ جګړه ده. بیا دا جګړې بل شکل غوړه کو ورزه د انګریزانو په ضد ده، د شورویانو په ضد ده، د بل چا په ضد ده. بیا یو وخت داسې شو چې مثلا د حزب فلان او د حزب فلان او جمعیت فلان ترمنځ جنگ دی. دا جنگونه په دې شکل وو، اما دا جنگونو دا ډول سابقه بیا بیخي نه وه چې پلانی قوم د پلانی قوم په ضد جنگ دی، اوس د پلانی مذهب د فلانی مذهب په ضد جنگ دی. دغه پیښه اوس په لوی لاس عنوانېږي. یو ایډیولوژیکه ډله ده، یو ایډیولوژیکه ډله چې دواړه یو عقیده لري. اوس جنگ په یو سیمه کې ده، په دې سوشل میډیا کې د دې بازار ګرميږي چې د فلاني قوم ډلې د فلاني قوم ډله الته چې د تر یو چتر لاندې دي، له یو عقیدوي چتر لاندې دي. دې ته څنګه لمن وهل کیږي؟ دغه آیا تاسو ته تصادفي ښکاري؟ یو ډېر مننه، ډېر ښه پوښتنه ده. دغه شی زه چې کله په دې باسو باندې فکر کوم، د افغانستان د پخوانی واکمنانو ته اسړي احترام یو څه ډیر شي،
په دې چې ته فکر وکړه چې په فلسفي لحاظ وګورې د هویت بحث یو ډېر ژور بحث ده یعنی په ډېر کم تعلیمي کچه چې د انسان لږ تعلیم هم لري دغه یو توپیر وکړي چې د هویت اصلي او بنیادی بحث کې سړی نشي کولای ډېر نظر ورکړي په دې چې فکر وکړي یو انسان چې د خپل د شناخت د خپل د وجود په برخه کې لاسه چې پوره نه دي نو بیا دغه په وجودیت باندې دغه په موجودیت دغه په ژوند باندې د بل چا نظر بیا یعنی دا تقریبا به منطقه شه ده نو یو انسان چې ځای کې زیږیدل په خاصه ژبه باندې خبرې کوي په خاص دین او مذهب پر تعلق لري دا د دنیا په نورو د پرمختللو هیوادو کې دا بس تقریبا 100 کال مخکې یا 50 کال مخکې شاوخوا په ځینو ملکو کې دا بحث ورشوي ده اوس ډېر خلک په دې پیږي چې دا بحث اصلا دومره ارزښت نه لري او خلک د تمسخر وړم ګرځي که څوک یو چا سره په هویتي لحاظ باندې برخورد کوي یعنی لبعد مرغه د یو ټولنه کې چې تعلیم کم شي نو اول کار به هم دی چې ته دغه توپیر نشي کولای چې یو نفر پښتون پیدا شوی په یو سیمه کې په پښتو ژبه خبرې کوي یا هزاره پیدا شوی یا ترکمان ازبک په دې شکل نو دوی د توپیرونه څوک نشي اصله نو دغه لپاره د ما په نظر د پخوانی د افغانستان مشران تاریخ په سپو کې دوی یو حد پر دغه قدر کړی ځکه ما مخکې مثال ویل د سدوزیانو د بارکزیانو په حکومتونو کې ګڼ شمېر د نورو ژبو خلک کارونه کول په تمامو برخو کې تر وروستي وختو پورې دغه مسله که حل نه بیا دا شی بنو لیکن یو شی ته چې زه غواړم اشاره وکم هغه دا چې د افغانستان دغه بیلابیل ملتونه هم ځینې ګټې کړې دي د افغانستان تاریخ په اوږدو کې لکه مثلا یرغلو په مقابل کې د ټولو دغه بیلابیلو هویتونو خلکو ونډه اخیستې ده تر ډېره حده پورې او هغه د افغانستان تاریخ ته ډېر زیات افتخارات راوړي دي یعنی یو مشترک قیامونه شوي دي دا قد سړی ومني په اوله انګریز جګړه کې چې وګورئ افغان انګریز جګړه کې دا یو ملي قیام ګرچې کچه به په جنوبي ولایتو کې ډېره وه د تعداد په حساب په شرقي ولایتونو کې لیکن دا یو ملي قیام په همدې رقم په دومره جګړه کې هم ملي قیام په دریمه جګړه کې هم د ټولو برخو نه خل دا هغه افتخارات دي دا ګټې دي چې همیشه د افغانستان باندې چاره غمیز راغلي دغه بیلابیلو هویتونو دغه یو ګټه کړي لیکن تاوان دا ده چې هر قدرت چې د افغانستان له شناخت سره له حکومت سره له خپل رهبری سره مخالفت درلودن همیشه دغه برخه نه استفاده کړي انګريزانو خو په دې کې ډېر زیات مهارت درلود چې عبدالرحمن خان په مقابل کې ډېر قومونه راپورته کړل په صرف هویتي لحاظ باندې تمویل اول د امان الله خان حکومت تاسو وګورئ هغه اصلي دلیل دې چې پکېدو همدغه هویتي سیاستونه چې باز خلک راپورته کړل چې د هویت په اساس خلک تحریک کړل نو دغه یو تاوان هم کړی د افغانستان د رنگارنګ هویتونو دغه تاوان ده چې هر حکومت چې کله قوي کیږي او د دې تضعیف لپاره د ماتول لپاره بهرني سیاسي او د گاونډي سیالي چې دي سیاسي سیالي دوی همیشه د افغانستان دغه کمزوري ګڼل دا د نه استفاده کړل د افغانستان د ګټو په خلاف د نه یعنی استفاده دغه لبعد مرګه کمزوري نه ده د ډېر هویتونو یعنی نړیوالې او سیمایي لاسوهنې هم په دې کې د پام وړ دي چې یو هیواد وکولای شي دغه لاسوهنې منع کړي بندي کړي نو تر ډیره بریده به خپل ملي یووالی خوندي کړی وي ښاغلی جهاني د دې پر مقابل کې یعنی برعکس هغومره چې ملي یووالي ته د هڅونې او په یو محور د ټول ملت د راټولولو ادبیات پخوا ډیر پنځېدل ډیر هنري پنځېدل خوندور پنځېدل اغیزناکو او تقریبا ډیر زر به د ټولو خلکو په ژبه وو چې موږ یو ملت یو زموږ تنوع او رنګارنګي زموږ د ښکلا او زموږ د خیر او برکت نښې دي نه خدای مکړه د نفاق دغه ادبیات هم کم شوي دي آیا اړتیا نشته چې موږ د ملي یووالي لپاره تر هر بل وخت زیات روایتونه ایجاد کو نریټیوز رامنځته کو
ادبیات وپنځو متون وپنځو او په دې کې ټول ونډه واخلو په دې برخه کې زموږ فرهنګي هڅې ما ته ډېرې کمرنګې ښکاري. خبره دې صحیح ده، په دې برخه کې باید فرهنګي هڅې وشي، خو زما په عقیده زه تر اوسه پورې لا هم په دې عقیده یم چې دا مسله دغونه هم غټه نه ده لکه موږ چې ورته وارخطا یو. پخوا چې د فرهنګي ادب په دغه برخه کې د ملي وحدت ادبیات چې یا خپرېدل او یا پر خلکو باندې تاثیر کوي، په مقابل کې ضد ادبیات چنداني دغه نه و موجود نه و. خو زه اوس هم په دې عقیده باندې یم چې په ملت تر اوسه پورې هم اتحاد موجود دی، تر اوسه پورې هم دا مسله لا تر اوسه پورې د تاجرانو سره مطرح ده، دا مسله د ټول خلکو سره مطرح نه ده. تر اوسه پورې خلک چې په شمالي کې پښتانه او تاجک او ازبک چې ژوند سره کوي، هغه تر اوسه پورې هم د ورونو په اسپانیش ژوند سره کوي، هغه تر اوسه پورې هم د یو رنځ د ټول رنځ بولي، د پښتنو رنځ د ازبکو رنځ دی، د ازبکو رنځ د تاجکو رنځ دی. لکه په دا اوس مرحله کې چې طالبان پر وطن باندې دغه سوي نازل سوي دي، خو تاسو وګورئ دا ستنري چې یوازې په بدخشان کې انجونې د تعلیم څخه منې کړي، په کندهار کې هم د تعلیم څخه منې دي، خو په دغه کې په غزنی کې هم دغه بلا نازل سوي ده. دا بلا پر ټول افغانستان باندې په یو سلا نازل سوي ده. انګریزان شراله پر ټول افغانستان باندې غوښتل چې تسلط وکړي او دغه زیاتره زوري پر د ننګرهار پر دغه باندې پر کابل باندې په کې چې هغه په مخ کې ورته پراته و. روسان چراله پر ټول افغانستان باندې راغله، امریکایان چراله پر ټول افغانستان باندې راغله. هیڅ وخت داسې نه دی پیدا شوی چې یو استعماري قوه کې یو ښار مستثنا کړي چې دغه ښار ته نه ورځم او دا نورو ښارونو ته بیا ورځم. یعنې زموږ دردونه هر وخت سره شریک وو، زموږ خوشحالي هر وخت سره شریک وي او دا خبره دي پر ځای ده. ما په خپل په هر مصاحبه کې، په هر بیانیه کې، په هر شعر کې ما دا ویلي دي چې د افغانستان نه د پښتنو دی، نه د تاجکو دی، نه د ازبکو دی، بلکې دا د ټول اقوام دی او هیڅ قوم نشي کولای چې دا وطن یوازې پر مخ بوزي، یوازې د ځان وبولي. او که هر قوم یوازې د ځان وبولي، هغه به د آینده ټول دردونو مسؤل وي، هغه به د ټول جنایاتو مسؤل وي، هغه به د ټول داخلي جنگونو مسؤل وي، هغه ته به د ټول انسانانو خونونو ور په غاړه وي. دا وطن اوس هم د ټول وطن دی، دا وطن پخوا هم د ټولو دغه وطن و. دا فقط یو څو چې ناري وي او زه یقین لرم چې په دغه هیڅ تاجر به سلطنه هم نوی پسې فقط یو څو کس احساساتي خلک دي چې هغه هم بې موسیقه خلک دي، بې مطالعه خلک دي، فقط دغه تاجرانو سره په خپل تجارت کې دغه شریک دي. او مننه ښاغلی اسحاق، تاسو د تاریخ متخصص یاستئ، غواړم هغه اصلي تیوریکه خبره وکړم. که اوسني نسل ته د همدغو ناندریو چې دا اوس روانې دي، ما افغان استیم د افغانستان نوم داسې د پلانې قوم په دې ځای کې نه و، پلانې قوم تاریخ نه لري، پلانې قوم که دا څوک پرله پسې د ځوان نسل ته تکرار کړي، نو ځوان نسل به داسې فکر کوي چې تاریخ یعنې دغه اصلا تاریخ څه شی دی؟ تاریخ کې اقتصادي بحث نشته؟ آیا تاریخ کې فرهنګي تکامل بحث نشته؟ آیا په تاریخ کې د یو عصر نه تر بل عصر پورې د علمي پرمختګ په اساس، د اقتصادي ودې په اساس نور مباحث نشته؟ د ملي قوام کیسې پکې نشته؟ تاریخ یوازې همدغه د څو قومونو، څو خیلونو، څو قبیلو د هویتونو جنگ دی که نه؟ تاریخ تر دې پراخ مفهوم دی. که پراخ مفهوم دی، تاسو څنګه تعریفوئ؟ ډیره مهرباني. تاریخ د یو مضمون یا د یو ځانګړی داسې اداره یا یو ځانګړی د مطالعې برخه جالبیت او خصوصیت په دې کې چې دا یوازینی هغه میکانیزم ده چې د هغې لار نه انسان د خپل ځان پیژني.
د خپل د ځان نه پیژندنه معنا چې خپل هغه سو برخو کې چې انسان تقسیم شوی دا په فزیکی لحاظ، په رواني لحاظ، په فلسفي لحاظ، په هویتي لحاظ، په دغه هر لحاظ چې ته دا ساختار جوړ شوی ته د خپل ځان د پیژندل لپاره باید چې تاریخ ته مراجعه وکړي. نو تاریخ ضرورت دی کې دا چې هر ټولنه چې خپل ځان له یاد وسته خپل تاریخ باندې پونښ نو بیا غنښ کولای چې په ټولنه کې د یو صحتمند یو غیزناک غړي پایس ژوند کوي. نو د یو ټولنه هم دغه مثال ده ک ټولنه هم د خپل تاریخ نه به خبره پات کیږي له بعد مرغه او چې دا اکثرا د هغه هوادونو کې چې جګړې دي اکثرا هغه هوادونو کې چې لاس وهنه کیږي یا د نړیوالو سیاسي سیالیو د ښکار کیږي په دا رقم ټولنه کې متاسفانه تاریخ تقریبا تر ټولو لوی ضربه ګوري ځکه خلکو ته تاریخ اهمیت کم شي. نو په دې لحاظ سره زه غواړم د جهاني صاحب ورستي خبره پاکله دغه د خبره په تایید دغه شی وایم چې دغه نن سبا چې د تاریخ نه کوم انکار روان ده دا په حقیقت کې په مجازي فضا کې ډیر زیات محسوسيږي نه دا چې په حقیقت کې او د مجازي فضا کې چې دا سیالي هم روان دي د ما په نظر دا هم د زینو پروژو یا زین تاسو ورته اشاره وکړه مخکې زین تجارتي کړیو سیاسي تجارتي کړیو له خو ممکن چې یو هدا پر تمویليږي لیکن حقیقت افغانستان دا جهاني صاحب ډیر خاصه الفاظ دا خبره وویل چې هغه د یو هویت او د یو قوم او د یو سمت له وسنه جګه خبر دا د میشت خلکو یو مشترک کور ده او په دې کور کې ټول مشترک ژوند کوي په ډیر عملی باندې کزه د خپل یو بیا یو مثال وایم زه ماده سې ځای کې ژوند کوم کابل کې چې د ما سلور خو گاونډیان د بیل بیل ولایتونو نن زغه سلورو گاونډیانو سره ټول سره ډیر نږدې اړیکې لرم د غام کې خوشحالي کې هر شي سره شریک ما او ماته د خپل د سیم خلکو نه غوړ نږدې دي ځکه موږ مشترکات ډیر زیات دي موږ یو ځای تجربه کړې دی یو ځای درسونه ویلي یو ځای جنگونه ولیدل یو ځای زخمونه او تکلیفونه برداشت کړل. نو په دې لحاظ سره د خپل د مجازي فضا کې کوم ناندري روان دي دا یو حد پورې د تشويش وړ دي لیکن تاسو مخکنی سوال هم جواب دی هغه ډیر مهمه پوښتنه ده چې باید د ویختو یا د انلایټمنټ یا د خلکو د ویختو په دې لړۍ کې هم باید فرهنګيان یو څه وخت ځکه دا به اواید به کمی دا به د ډیر د توجه وړ مسلک نه لیکن هغه خلک چې د قلم خوندان دي خلک چې د مطالعه خوندان دي خلک چې تاریخ پیږي باید ډیر فعال توګه په دغه مجازي فضا کې بیرته خپل طرف سرګن کی او چې خلکو ته ځینې حقیقتونه وي لغه حقیقت هم دغه د چې کته صرف سل کاله د خپل موږ خو د 15000 کالو تاریخ داوا لرو دوره بشاته نزو موږ به د لودیانو د سوریانو د غزنویانو د غلجانو د دورو ته موږ نزو هغه دورې خو ډیر یو اغلا انسان ته الهام ورکړي چې د موږ ملت واقعا یو ملت خو لیکن دغه معاصر تاریخ ته چې موږ وګورو د 300 کال شاوخوا دا خې چې دغه موږ ټول په ډېر عمیق رشتو باندې تړل یاستو اوس که په مجازي فضا کې موږ څومره خلک جدا کوي موږ د جدا کېدو ګمان کوم دا به د سیو د ډېر زیات جهاني صاحب خبر پته ډېر زیات تشويش وړ به هم نه او ډیره مننه د پروګرام په وروستیو شیبو کې او غواړم د جهاني صاحب سپارښتنې واورم. قدرمن جهاني صاحب تاسو خو یو تر ټولو مهمه مسله په پایل کې لا ویلې چې د یو قوي ملي مرکزی حکومت رامنځته کېدل حل لاره ده چې تر دې چتر لاندې ټول ملت راټول شي او دغه قوي مرکزی حکومت د افغانستان له ټولو خلکو له جوړ وي او وکولای شي چې د دې هویتي ټکرونو او شخړو مخه ونیسي بلکې دغه د هویتونو تنوع او رنګارنګي
په یو فرصت بدل کړي دا سمه ده اما نور برخو ته مو سپارښتنې څه دي په فرهنګي برخه کې په دغه چې قدرمن ډاکټر صاحب سهاک ویلې د روښانتیا د ویښتیا په برخه کې د علمي ورپېژندنو په برخه کې مشخص سپارښتنې مو څه دي لکه ما چې مخکې اشاره وکړه چې دغه ستونزه نه ده لکه موږ چې ستونزه بللې ده او دا په دې خاطر وایم چې تر څو پورې چې یو ملت یا یو قوم د بل قوم د لاس څخه جوړي وانخلي یو قوم د بل قوم د لاس څخه کار وانخلي تر هغو پورې قومي اختلافات دغه نه دي واقعي نه دي قومي اختلافات فقط په تبلیغاتي برخه کې پاتېږي دغه غړي موږ تاسو ګورو په خارج کې مثلا که پښتانه پانګوال لرو تاجک پانګوال هم لرو هزاره پانګوال هم لرو که په داخل کې د مملکت وګورو پښتانه که پانګه لري که پښتانه زراعت لري که پښتانه تجارت لري هغه عین شی ازبک هم لري تاجک هم لري هغه هزاره هم لري نو که پښتانه یا هزاره د تاجک څخه جوړي نیوي اخیستي او که تاجک د پښتانه څخه جوړي نیوي اخیستي دغه اختلافات ته چې څوک لمني وهي چې خپل وخت ضایع کوي ولې په مقابل کې باید فرهنګيان چې دي هغه کسان چې ټول افغانستان د ټول افغانانو بولي هغه چې د خاور مشترکه بولي دغه د وظیفه ده چې ودغه مسؤلیت د مبادا په حیث متوجي شي که هم کنن د مسله مطرح نه وي سبا به څوک مطرح نه کوي د ملي وحدت لپاره باید منطقي نه یوازې اساساتي بلکې په منطق باید د خپل خلکو ته قناعت ورکړي چې دا وطن د ټولو دی دلته درد د ټولو دی دلته شایع د ټولو ده دلته پانګه د ټولو ده دلته خوشبختي د ټولو ده او یو قوم نشي کولای چې ټول افغانستان ته یا بدبختی راولي او یا خوشبختی ورته راولي البته مرکزی حکومت دا اوسنی حکومت هم ځان مرکزی حکومت بولي نه مرکزی حکومت خپل ځان ته د غلري خصوصیات لري هغه د چپاغه کې باید ټول اقشار هغه کې باید ټول اقوام هغه کې باید ټول انسانان هغه کې باید ټول د وطن د ژبو ته منسوب خلک هغه ځانونه وویني نو بیا موږ ویلی سو چې دا حکومت مرکزی حکومت دی او دا حکومت د ټولو افغانانو حکومت دی ډیره زیاته مننه قدرمن جهانی صاحب او قدرمن ډاکټر صاحب سهاک تاسو د خبرو او بحث نه لنډه اخیستنه چې په پایله کې لرو هغه ده چې لنیکه مرغه دغه ستونزې هغومره چې په سوشل میډیا کې مطرح کیږي په ټولنې په متن کې عیني واقعي او حقیقي نه دي دا په یو سیاسي تجارت بدل شوی یو شمیر خلک لدین نفع وړي د یو واقعي ملي مرکزی حاکمیت چې په ولس تکیه لري د غره منځته کېدل او د ملي یووالي لپاره په هر برخه کې په تیره بیا په فرهنګي سکتور کې هڅونه او د موتونو رامنځته کول کېدلی شي حل لارې وي ستاسو دواړو له حضور څخه ډیره زیاته مننه قدرمنو لیدونکو زموږ دغه فرهنګي سپړنه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بلې فرهنګي سپړنې تاسو په لوی الله سپارم خدای مو ملشه ورځې او شپې مو نیکمرغه